بسم الله الرحمن الرحیم. دوهمه ورځ. له سوکالۍ ډک کور. هغه مهال ما دوه کوچني اولادونه درلودل. خاوند مې وفات شوی و. زه له شتمنۍ او کاروانونو سره بیا هم بیخي یوازې وم. د سوداګرۍ په لړ کې مې له محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر ښه وپېژندل. نوموړی متفکر، د ښو اخلاقو څښتن او ځیرک سوداګر و. هغه به چې له هر کاروان سره ولاړ، هرومرو به یې زیاته ګټه راوړل. له دې سره زما کور د برکت او آرامي راغلی وه. له لږ وخت وروسته مو د کورنۍ په ملاتړ واده وکړ. نور نو د نړۍ تر ټولو خوشحاله مېرمن وم. څو کاله کور او له هر اړخه ښکلی خاوند مې درلود. تل مې د خپل خاوند خوشحالۍ ته لومړیتوب ورکاوه. د نوموړې کوچنۍ موسکا زما ټوله ستړیا لرې کول. هغه هم زما د خوشحالۍ لپاره له خپل وس سره سم هر کار ترسره کاوه. د فاطمې، رقیې او ام کلثوم په نومونو مې 3 لوڼې او د عبدالله او قاسم په نومونو مې 2 زامن درلودل. همدارنګه له کوچني زید سره مو د خپلو اولادونو په شان مینه کول. هغه به هم تاسو ته د خپل ژوند کیسه په خپله بیان کړي.